او په ژوندانه چې څوک له مور پلار ازار شي که نه ډېره مشکله ده چې دا سړی په لار شي که نه په ژوندانه چې څوک د مور پلار ازار شي که نه ډېره مشکله ده چې دا سړی په لار شي که نه د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه خو چې اول خو د 40 غلو سردار شي که نه د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه خو چې اول خو د 40 غلو سردار شي که نه چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه داسې سړی د ورځ کې لس ځله بیمار شي که نه چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه داسې سړی د ورځ کې لس ځله بیمار شي که نه مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس د سکول له هم پکار شي که نه مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس د سکول له هم پکار شي که نه د ترقۍ په لور قدم اخلمه در به شمه خو چې بچي مې د ټوپکو نه اوزګار شي که نه د ترقۍ په لور قدم اخلمه در به شمه خو چې بچي مې د ټوپکو نه اوزګار شي که نه هر څه یې خوښ وي خو بچو له یې وړلی نه شي د خوا رجې سترګې د پټې په بازار شي که نه چې نه د ده نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی چې نه د ده نه د هغه دی او نه ستا لاس دی د پښتنو په بربادۍ کې بیا د چا لاس دی یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی یو د بنګړو په ارمان زوړ بل مزدورو خوړلی یو مې د مور لاس دی دا بل مې د بابا لاس دی خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چرته منې ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی خوب مې لیدلی دی خو ته خوبونه چرته منې ورځ د قیامت ته ستا ګریوان دی او زما لاس دی تو تې راهیږي په دې خلکو مې سم اور بل کړې ما په لاسونو کې نیولې د اشنا لاس دی تو ترې راهیږي په دې خلکو مې سم اور بل کړې ما په لاسونو کې نیولې د اشنا لاس دی ټیک ته عاجز یم ملالي خو بې څوکه نه یم زما په سر باندې د ټولې پښتونخوا لاس دی او ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي د ماکه کې یې تنه 2 ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي د ماکه کې یې تنه 2 ځایه شوې یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي د قرضونو پیمانه یې پوره شوې څوک عجز د دکاندار خپو پسې ګرځي او چې ښه ډېره سرداره موسیقي وي او باران وي چې ښه ډېره سرداره موسیقي وي او باران وي اشنا چې زه او ته یو خاموشي وي او باران وي او اوربل چې د لون شوې راخور کړې په رخسار وي جامې چې د په غاړه نسواري وي او باران وي اوربل چې د لون شوې راخور کړې په رخسار وي جامې چې د په غاړه نسواري وي او باران وي یارانو زندګۍ نه به یې خامخا ګیله وي غریب سړي ته کور کې بیماري وي او باران وي او ملګرو چې زه کله زندګي وینم په خوب کې بس زه یمه سلګۍ وي تنخایي وي او باران وي یقین وکړه که چېرته هم قدم واخلم لاړ شم عجیبه چې ستا سوې شاعري وي او باران وي ډېره مننه وی واچوه لاسونه په ما باندې وی واچوه لاسونه په ما باندې او بلکه ورونه په دنیا باندې دومره زر دې نه پرېږدو خو وی ته لا اوس لکه غونچه په غوړېدو یې ته لا اوس لکه غونچه په غوړېدو یې د ښایست خبرې لاړې په جهان ستا چې استاد در باندې لیکلو که نو بس بیا پاتې څه شو یو جي د استاد دپاره یو اخري مهرباني پرون مې مبلوز دغه نورالامین صاحب په مخکې مې نظم ویلو عنوان یې دی سوره زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو
چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و، چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې، نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ: راځه زلمیه کټ ته کښېنه، لږه ساه سمه کړه. چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه، نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو، نو د یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویې: لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و، هغه روټۍ راوړه، په کټ کې راسره کښېناسته. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راخته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه. د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ: ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه، زموږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي، نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او پومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي، نو دا به هم زما د دغې ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ: د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ: د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو اوران شو، زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه: ما ته څه مه وایې، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم. ما به تې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونی شانواز راته او دا یې ویل: خان و مولا له زیرې ورکې، څوک مې بابا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې، په سپو مینه زه دې خاورې کړمه. او چې راخوره دې په تندي د بدنیتۍ نښه ده، دا خو بیخي جانانه ستا د بېروخۍ نښه ده. چې راخوره دې په تندي د بدنیتۍ نښه ده، دا خو بیخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده. په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده، میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده. په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده، میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده. د محبت په ګناه مړ یم، ثبوت یې دا دی، لاس کې مې ګل دی، په تندي مې د ګولۍ نښه ده. د محبت په ګناه مړ یم، ثبوت یې دا دی، لاس کې مې ګل دی، په تندي مې د ګولۍ نښه ده. مور قربان دې شمه زه دې باچا کړی یم، ستا دعاګانې د عاجز د کامیابۍ نښه ده. ډېره مننه.